دغه فلم کې موږ ښیي چې د دوزخ دوه حصې دي. د پیلې حصې نوم یې پرکټېلي دی او دا هغه حصه وي چې انسانانو ته به له خپلو ګناهونو سزا یې ورکوله، او کله چې به دوی په خپلو ګناهونو باندې ستومانه شو نو دوی به له دوزخ نه جنت ته بوتلو. بل خواته د دوزخ په دویمه حصه کې به دغه خلکه ټول عمر په دغه دوزخ کې ساتلي وو. او په دې فلم کې د دوزخ دوه حصې ما تاسو ته وښولې چې تاسو په دغه فلم باندې ښه پوه شئ. او په دغه فلم کې یوه کیسه نه ده بلکې د 15 خلکو کیسې دي چې زه به تاسو ته وایم. نو زه به تاسو ته پیله حصه ښیم چې نوم دی لاره. په دغه کیسه کې موږ دوه کسان ګورو چې په ګاډي کې ناست وي او سفر کوي، او دې کې یو سړی د خپلې لور عکس ګوري ولې چې دې لور چا مړه کړې وي، ولې چې دا خپله لور ډېره زیاته یادوي. بل خواته یو سړی په لاره کې روان وي او هغه په اسمان کې یوه بلا ګوري او ډېره عجیبه بلا وي او هغه یو دانچې په شانتې هم ښکارېږي، او د دغه سړي نوم میچ وي، او دې ته چې خوا کې کوم سړی ناست وي د هغې نوم جیک وي. جیک میچ نه تپوس کوي چې ته بهر څه شی ګورې، خو دا بل سړی ته څه جواب نه ورکوي، ولې چې هغه دا فکر کوي چې هغې بهر ته څه وکتو دا د دې صرف یو وهم دی. دوی بیا سفر کوي او یو ګراج باندې ودرېږي او دوی بیا دننه ځي او تشناب کې مخ او لاس وینځي. له جیک په لاس باندې ډېره زیاته وینه لګېدلې وي او دا وینه کوم ځای نه راغلې وي او دا څنګه راغلې وي دا به تاسو ته مخکې په فلم کې ښایم. بل خواته میچ په رستورانټ کې ناست وي او اچانکه هلته کې یوه تیزه زلزله راځي. دغه زلزلې د وجې هر یو شی ډېر زیات خوځېږي او میچ هم ډېر زیات ویریږي، خو دا چې خوا کې نظر واچوي نو هر یو شی نارمل وي او زلزله هلته کې نه وي، او بهر نظر لړکوي نو بهر هم زلزله نه وي. بل خواته موږ جیک ګورو چې په تشناب کې ولاړه وي او خپله وینه صفا کوي او دغه لپاره دا خپل شټ وکاږي، او څنګه چې دغه شټ یې مخه پورې راشي نو شاته نه دا څوک په زوره راکاږي، خو دغه بلا موږ ته نظر نه راځي. میچ ډېر زیات یېرېږي او خپل ملګری د دغه رسټورانټ نه بار روکاږي او په ګاډي کې کښېني او دوی هلته کې مکه بلا ګوري کومه چې وختي دی وکته. دوی دواړه ډېر زیات ویېرېږي او هلته نه په ګاډي کې کښېني او هلته نه تښتېږي، خو دوی چې کله هلته نه وتښتېږي او مخکې سفر کوي نو دوی هغه شانتې پټرول پمپ ته راځي او داسې معلومیږي چې دوی مخکې بالکل حرکت نه کوي، ولې چې هر ځل دوی یو پټرول پمپ ته راځي او هلته کې یو ولاړه جینۍ وي چې سګرټ څکي، او دغه کار نه میچ ډېر زیات ستړی شي او میچ پوه شي چې موږ په څه مصیبت کې راګیر شو، او جیک ته وایي چې موږ ته پکار چې خپل قسمت باندې یقین وکړو، دغه زموږ قسمت دی، او چې موږ څومره هم مخکې مزل کوو نو موږ هم دغه ځای ته راځو او موږ مخکې حرکت نه کوو. خو جیک ته دې دا خبره نه مني او ورته وایي چې موږ ته پکار دی چې په ګاډي کې کښېنو او حرکت وکړو. جیک ته راځي او په ګاډي کې کښېني او مخکې حرکت کوي، خو دا هلته کې یو مکه بلا ګوري کومه چې وختي موږ په دغه فلم کې په شروع کې وکته. او له ډانچې په شانتې ښکارېږي او بیا دغه بلا په جیک باندې حمله وکړي او دا د ګاډي نه بهر ته وکاږي، او ډېره په دردناک طریقې باندې دې په خوله کې خپل لاس ومنډي او جیک هلته کې مړ کړي. او میچ چې کله د هر څه ګوري چې دې ملګري سره کېږي میچ ډېر زیات ویېرېږي او دغه فکر کوي چې دغه بلا به اوس په ما هم دغه شانتې اټیک وکړي، خو عجیبه خبره دا وي چې دغه بلا دلته نه غیبه شي او میچ هم هلته نه حرکت وکړي او لاړ شي. دا چې لږ مخکې لاړ شي دا هلته کې څه نورې بلاګانې ګوري چې ولاړې وي او دې نه بچ کېدلو لپاره دا یو هوټل کمرې ته ځي، او په دغه هوټل کې ډېرې زیاتې کمرې وي او په یو کوټه کې د خپل لور هم ګوري کومه چې وختي موږ په یو عکس کې کتلې وه او هغه مړه وي. میچ لور ورته وایي چې زما مدد وکړه او میچ هم غواړي چې دې مدد دا وکړي او دا بچ کړي، او کله چې دا خپلې لور ته نږدې ورځي د دې لور دې نه تښتېږي او بیا دا هم خپلې لور پسې شاته منډه کوي، او دې سره یو ځل بیا د هغه پټرول پمپ والا کیسه شروع کېږي. دا چې څومره مخکې ځي دا مکه کوټې ته راځي او دا د خپلې لور خوا ته نشو راتلی، په کوم معنی چې میچ ډېر زیات پریشانه کېږي او په زوره زوره جاړي او هلته کې نارې وښي. میچ په دغه کمره کې مسلسل ګرځېږي او جاړي او دلته کې زموږ پیله کیسه ختمه شي او میچ اوس له دوزخ پیلې حصې ته راغلی وي، کوم ځای کې چې به دا ټول عمر په دغه کوټه کې کړېږي. په دغه کیسه کې موږ 3 جنکۍ ګورو چې د دې د ګاډي ټایر پنچر شي او دوی په یو ریګستان کې وي او دوی بیا خپل موبایلونه روکاږي او خپلو ملګرو ته یعنې چا ته ټلیفون کوي چې د دوی مدد وکړي، خو په دغه صحرا کې سیګنل نه وي چې دوی چا سره کانټیکټ وکړي، خو هلته کې یو ګاډی راځي او دغه جنکۍ دغه ګاډی ودروي، خو په دغه ګاډي کې دوی ښځو او خاوند ګوري چې دوی ته ودرېږي. دا درې واړه جنکۍ دوی ته وایي چې تاسو زموږ مدد وکړئ، خو دا سړی ورته وایي چې ستاسو ګاډی زموږ خوا کې ګاونډي دی هغه یې جوړولی شي،
او وته چې دلته کې کم یو مستری هم نشته چې هغه تاسو گاډي جوړ کی او دا سړی وته کې تاسو غواړئ تاسو زمون کور ته موږ سره تللی شئ او دې چې کله کور ته راولي نو بیا دغه جنکیانو ته وچ راځي او موږ سره روټۍ وخورئ او دغه خلک د دې مخې ته څه غوښه ایږدي او دغه غوښه څه عجیبه وي هغه ډېرې زیاته سوځېدلې وي خو دغه جنۍ دا غوښې نه خوړلو نه انکار کوي او چې کله خپلې کوټې ته راشي نو نورو ملګرو ته وایي چې موږ ته پکار دی چې دلته نه موږ ته لاړ شو خو لږ ساعت په سیټي ګوري چې دې دواړه ملګري الټۍ کوي او هغه تور رنګ کې الټۍ وي سیټي ډېره زیاته ویریږي او دا بهر ځي او هغه دوه خلکه راخبروي بیا هغه ښځه او خاوند دغه جنکیانو ته په ګیلاس کې سپین کلر کې شوده اچوي او څنګه چې دغه شوده دی وڅکي دغه دواړه جنکۍ هلته کې ټیک ټاک شي خو دلته کې موږ ګورو چې دغه دوه جنکۍ اوس عجیبه غونډه کې حرکتونه کوي او داسې معلومیږي چې دغه دواړه جنکۍ اوس شیطاني طاقت په خپل اختیار کې اچولی دي او دا دواړه جنکۍ راځي او په بیډ کې یو شانتي وده کېږي خو سیټي دې دواړو ته وایي چې موږ ته پکار دی چې زر تر زره دغه کونه لاړ شو او بیا سیټي دې دواړو خپلو ملګرو سره هلته کې کیني او وده شي سیټي په خپل خوب کې یوه جنۍ ګوري چې روانه وي او موږ ته داسې ویلی کېږي چې دغه جنۍ د سیټي د وجه مړه شوې وي او په خوب کې دغه جنۍ سیټي ته وایي چې ستا د وجې مړه شوې یم او کله چې سیټي دغه خوب نه راپاڅېږي دا هلته کې دواړه ملګري ګوري چې په بیډ باندې نه وي اوده او کله چې دا کړکۍ ته راځي نو دا له کړکۍ نه ګوري چې دې دواړه ملګري چا په خپل اختیار کې اخیستې وي او په دغه دواړو جنکیانو باندې دوی هلته کې څه جادو او منتر کوي او دغه خلک خپل یوه شیطان خوشحاله کوي او سیټي چې څنګه مخکې حرکت کوي خپل ملګرو بچ کولو لپاره دې په خپې کې هلته کې څه ننوځي او دا هغه کیچر کوم چې وختي سیټي په ګاډي کې کتلی و او د سیټي خولې نه چې څنګه تیز غږ خیږي هلته کې دا خلک ګوري چې سیټي خپلې کوټې نه بهر راغلی ده او موږ یې وکتو او د دې هغه دوه ملګري ډېر په عجیبه طریقې باندې دې پسې کېږي سیټي څه په طریقه باندې هغه کیچر نه خپل وکاږي او دغه دواړو باندې غزار وکړي او هلته نه وتښتېږي او سیټي دې رامنډه کړي او یو کوټې کې پټه شي خو سیټي هلته کې مکه جنۍ ګوري کومه چې وختي دې ته په خوب کې راغلې وه یعنې چې کومه ښځه دې وختي مړه کړې وه سیټي د دغه ښځې نه ویریږي او دا یو روډ ته راشي خو دا په روډ باندې یو ګاډی ګوري چې دې خوا ته را روان وي او سیټي دغه ګاډي ته اشاره کوي چې ودرېږه خو بیا موږ هلته کې ماغه بلا ګورو کومه چې وختي موږ په فلم کې کتلې وه او هغه راشي او په سیټي حمله وکړي او هغه مړه کړي او دې سره زموږ دغه دویمه کیسه هم دلته کې ختمه شي په درېیمه حصه کې موږ یو سړی ګورو چې په ګاډي کې روان وي خو دغه سړی موږ په هغه روډ ګورو په کم روډ باندې چې سیټي ولاړ وي او دغه ګاډی ودروي او دلته کې موږ دا دوه کسان ګورو چې د دوزخ هغه پیلې حصې ته راغلی وي او دلته کې موږ دا سړی ګورو چې په خپل موبایل کې د خپلې ښځې تصویران ګوري خو په سړک باندې ولاړه سیټي دا ونه ګوري او دی په خپل ګاډي ووخي او مړی کړي او څنګه چې دغه سړی د خپل ګاډي نه راکوزېږي نو دا چې کله سیټي وګوري نو دا ډېر زیات ویریږي ولې چې د هغې حالات څه ټیک نه وي او دا سړی دلته کې غواړي چې دغه ځینه وتښتېږي ولې چې حالات څه داسې وي خو بیا هم هغه دلته نه تښتېږي نه او خپل موبایل اخلي او هلته کې ایمرجنسي ته کال کوي او بیا دغه سړي سره چې څوک په موبایل باندې خبرې کوي د دې سړي نوم لوکس وي او هغه ښځې ته ټوله کیسه وکړي او هغه جنۍ بې دې نه تپوس کوي چې ته اوس په دې ټایم کې کوم ځای کې یې خو لوکس دې ته لوکیشن نشي ښولی ولې دا خو د دوزخ په پیله حصه کې وي او دلته خو جی پی آر ایس هم کار نه کوي بیا هغه جنۍ دې ته وایي چې دا جنۍ اوچته که او په ښار کې یو هسپتال ته راشه او لوکس هم بیا دغه شانتي کوي لوکس خپل ګاډی سټارټوي او بیا یو ښار ته راځي خو عجیبه خبره به دغه ښار کې دا وي چې په دغه ټول ښار کې یو کس هم نه وي او دا ښار ټول خالی پروت وي او دا په اصل کې غمخوار کې نه بلکې یو دوزخ کې روان وي خو دا بیا په دغه ښار کې هسپتال وګوري او دا جنۍ په غېږ کې اوچته کړي او دننه راشي خو په دغه هسپتال کې څوک هم نه وي دا هلته کې اپریشن تیټر ګوري چې هلته راننوځي دا غواړي چې دا سیټي دننه بوځي خو د حیرانۍ خبره دا وي چې دلته کې د سیټي خپې په اچانکه خپله کې تاوه شي او لوکس هم چې کله دا وګوري هغه ډېر زیات ویریږي او بیا ډېر په مشکله باندې دا سیټي راوړي او په هغه کټ کې اچوي لوکس یو ځل بیا هغه جنۍ ته ټلیفون کوي کوم سره چې دې وختي په موبایل باندې خبرې وکړي خو عجیبه خبره دا وي چې دا اوس په دغه موبایل کې یو سړي سره خبرې کوي او هغه دې ته وایي چې زه یو ډاکټر یم او زه غواړم چې د سیټي ته اپریشن وکړي ټول نه پیله دغه جنۍ ته یو اکسیجن ماسک پکار وي او دا هلته کې شیانو کې هغه اکسیجن ماسک پسې ګرځېږي خو په اخر کې دې ته هغه اکسیجن ماسک میلو شي
خو دغه پایپ پوره نوي او بیا دا پیپ راخري او دغه جنې دې په خوله کې ورمنډي. خو دغه اپریشن دوران کې دې نه دغه جنې دلته کې مړه شي او دا چې کله هسپتال نه بهر راشي نو دا هلته کې د خپل ګاډي په شانتې یو نوې ګاډي ګوري چې هلته کې ولاړ وي. په کوم کې چې دا کیني او هلته نه بیا دا وځي. اصل کې دا نوې ګاډي ځکه ورکړی و چې دا سړی دلته نه بهر وځي. ولې چې دې کله په اکسیډنټ باندې هغه جنې وواله نو دا ونه تښتېده او دې دغه جنې اوچته کړه او هسپتال ته یې راوسته. ځکه چې دې دغه اکسیډنټ والا سزا کمه کړه او اوس دا د دوزخ نه اوکاږي او لاندې ځمکه ته یې بوځي. بیا موږ ته په دغه فلم کې هغه جنې ښیي کومه چې وختي لوکس سره خبرې کولې او کله چې لوکس هغه ایمرجنسي کال کول نو دغه کار ایمرجنسي ته نه و تللی بلکې یوې جنې ته ورغلی و. او دلته کې موږ ته دا ټول خلک ښیي چې دا په دوزخ کې کار کوي او هغه خلکو ته سزا ورکوي کومې چې ګناهګانې کوي. او دغه شاندې زمونږ دغه دریمه کیسه هم ختمه شي او زمونږ څلورمه کیسه هم د دغه ښځې نه شروع کیږي چې د چا نوم سینډي وي. بیا موږ سینډي ګورو چې یوې کوټې ته راننوځي دا هلته کې دوه نور خلک هم ګوري او موږ ته دغه خلک معلومیږي چې دا یو دوه شیطانان دي او دې کې یو کس سینډي ته وایي چې د دوزخ دروازه بنده کړه. بیا هلته کې موږ یو سړی ګورو چې هلته کې راځي او د هغې لاس کې ټوپک وي او هغه دې ته وایي چې 14 کاله مخکې زما خور دغه ځای کې مړه شوې وه او د تېرو 14 کلونو نه په انتظار وي چې کله به دا دغه دوزخ ته راننوځي. او سینډي چې کله لوکس واپس دغه ځای نه لېږلو نو دغه دروازه ته کولاوه او دغه سړی پرې راننوتی وي او دغه سړي په لاس کې یو لیپټر وي او بیا دغه سړی دغه خلکو ته څه بدې ردې خبرې هم شروع کوي او دا بیا په یو سړي باندې ټوپک کېږدي او په ګاډي کې کښېني او ورته وایي چې ما خپلې خور ته بوځه. او کله چې دا سړی خپل خور سره ملو شي نو هغه ورته وایي چې اصل کې ما خپل مور او پلار په خپله مړه کړي وو او ورته وایي چې زه اوس په دغه دوزخ کې کار کوم او زه نه غواړم چې واپس هغه دنیا ته لاړه شم. او څنګه چې دغه جنې خپله خبره ختمه کړي هلته کې ډېر زیات شیطانان راشي او دغه سړی هلته کې ځان سره ویسي او مړې کړي او دغه شانې زموږ دا 5مه کیسه هم دلته کې ختمه شي. او اوس موږ دلته کې د فلم اخري کیسه ګورو کوم ځای کې چې یو جنۍ وي او د هغې نوم جیم وي او هغه خپل مور پلار سره ناسته وي او خبرې کوي خو هلته کې څه نامعلومه خلک راځي او د دې ور په زوره وخي. خو د جیم پلار چې کله په کړکۍ کې یو سړی ګوري نو هغې ماکس اچولی وي او کومو کسانو چې شکل اچولی وي هغه له کور شاته په دروازه باندې دغه کور ته راننوځي او څنګه چې دغه خلک دغه کور ته راننوځي نو هغه له جیم مور پلار راونیسي او هغه مړه کړي خو جیم ته یو ځای کې پټه وي او دا هر څه هلته نه ګوري او جیم پلار چې کله دغه خلکو ته په غور سره ګوري نو دغه خلکو نه هغه معافي نه غواړي. خو کله چې دغه ښځه وګوري چې زما خاوند دغه خلکو نه معافي نه غواړي هغه ډېر زیاته پریشانه شي. خو هلته کې بیا یو سړی راځي او د دغه ښځې په غوږ کې دغه وجه ورته ښایي او بیا دا خلک دا سړی هم مړ کوي او دا ښځه هم هلته کې مړه کړي په کوم باندې چې جیم ډېر زیاته خفه شي. او بیا دغه جنې روزي او په هغه خلکو باندې شاته نه حمله کوي. په دغه خلکو کې موږ بل څوک نه بلکې هغه دوه کسان ګورو کوم چې موږ وختي کې په فلم کې په شروع کې وکتو. او دلته کې دغه جنې په جیک باندې ډېره زیاته حمله کړې وي او هغې ډېر زیات زخمي کړې وي ځکه خو موږ په فلم په شروع کې جیک کتلی وي چې هغې په جسم باندې ډېره وینه وي او دغه جنې مسلسل په جیک باندې حمله کوي او زخمي کوي ځکه خو میچ راځي او دغه جنې هلته کې مړه کړي او څنګه چې دا دواړه هلته کې دغه خلک مړه کوي او کور نه بهر روځي د جیم د مور د خېټې نه مکه شانتې بلا روځي کومه چې موږ وختي په فلم کې کتلې وه او میچ چې کومې بلاګانې کتې هغه بل څوک نه بلکې د جیم مور او پلار وو. او اوس درې کسان چې کله دوی وګوري هغه ډېر ویریږي او هلته نه تښتي او هغه درېیم کس هلته کې په ځمکه باندې پرېوځي او د هغه ځمکې نه یې بلاګانې راوځي او دا کس د خپو نه هم نیسي او دا هلته کې مړ کوي او موږ ته دلته کې پته ولګي چې دا دواړه کسان اوس په جهنم کې ورداخل شوي دي ولې چې دوی بې ګناه یو درې کسان مړه کړي دي. او اوس موږ ته د کیسې شروعات ښیي کوم ځای کې چې دې دواړو کسانو هغه ښځه مړه کړه کوم ځای کې چې جیم او میچ د هر څه نه تښتېږي او ګاډي کې ناست وي او دلته کې دغه فلم دلته کې ختم شي. خو په دغه دوزخ کې به صرف هغه کسان نښتو چې هغه به چې بد کارونه کولو څنګه چې جیک او میچ دوه بې ګناه خلک مړه کړي وو او که دوی صرف هغه سړی مړ کړی وو چا چې دوی سره بد کړي وو نو کیدای شي چې دوی په جنم ته د به نویر سیټ هم خپله یوه ملګرې مړه کړې وه کومه چې بې ګناه وه او دې ته هم د دغه ګناه سزا میلاوه شوه
او په اخر کې چې کوم سړی په ګاډي کې ناست وي هغې سیټ یې خو نه وي والي دا یو اکسیډنټ و ځکه خو دې ته لږه غونې کې سزا ملاو شو او دا یې بهار کو او دلته کې زمونږ دغه فلم ختم شي که فلم مې لایک کړی وي نو